السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما څخه ځینې ورونو غوښتنه کړې وه چې د جمعې د لمانځه اړوند دوی ته څه مسایل چې د جمعې د ورځې دي او د جمعې د لمانځه اړوند چې څه مسایل دي دوی ته شرحه کړمه. غواړم د دې ویډیو له لارې تاسو ته دغه د جمعې د لمانځه او د جمعې د ورځې اړوند څه خبره وکړمه. هیله ده چې دا ویډیو د سره شیر کړي تر څو نور مسلمانان هم د دې استفاده وکړي. د جمعې ورځ خورا ډېره مهمه ورځ ده. د جمعې د ورځې د فضیلت اړوند خورا ډېر احادیث راغلي دي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې هغه بهترینه ورځ چې پر هغه باندې لمر راخیږي هغه د جمعې ورځ ده. د جمعې ورځ ډېر خصوصیات لري. د جمعې هغه ورځ ده چې په دې ورځ باندې الله جل وعلا شانه آدم علیه السلام پیدا کړی دی. د جمعې هغه ورځ ده چې په دغه ورځ باندې قیامت پیښیږي. د جمعې ورځ داسې ورځ ده چې په دې کې یو ساعت داسې ستا که په دې ساعت کې د الله جل جلاله څخه یو دعا یو غوښتنه وسي الله جل وعلا شانه یې ورڅخه قبلوي. او ځینې روایاتو کې راځي د جمعې په ورځ باندې سورة یاسین شریف ویل د انسان حاجات ورپوره کوي. که سړی یو حاجت ولري او هغه یو جایز روا حاجت وي او دی د جمعې په ورځ باندې سورة یاسین تلاوتوي نو الله جل وعلا شانه به هغه حاجت ورپوره کوي. او که چیرې هغه کار د ده دپاره خیر نه وي الله به یو غوره او بهترینه بدله ورکړي. د جمعې ورځ په بل حدیث شریف کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د یوې جمعې لمونځ تر بلې جمعې پورې د ګناهو بخښونکی دی، د ګناهو رژونکی دی. که سړی د جمعې لمونځ وکړي تر هغه تېره جمعه دا تېره جمعې څخه تر دغه جمعې پورې چې کوم صغیره او کوچني ګناهونه د ده څخه سوي الله جل وعلا شانه د دې لمانځه او برکت ورڅخه رژوي. د جمعې لمونځ ډېر مهم دی. په دغه ورځ باندې باید د سړی د جمعې لمونځ پرې نه ځي، ځکه په یو حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي که چا 3 جمعې پرله پسې د جمعې لمونځ پرېښوی الله جل وعلا شانه به د هغه کس زړه ورتور کړي، بیا به د دې کس هېڅکله د الله جل وعلا شانه عبادت شوق او نه کېږي او بیا به د الله عبادتونه ورڅخه پاتې کېږي. د جمعې د ورځې د اهمیت په باره کې دا خبره بسنه او کفایت کوي چې په قرآن عظیم الشان کې یو بسته صورت الله جل وعلا شانه د جمعې په نامه باندې نومولی دی. نو راځو د جمعې د ورځې د لمانځه اړوند څه خبره کوو. د جمعې په لمانځه کې د جمعې په ورځ باندې د جمعې لمونځ او سنت لمونځونه ټوټل 12 رکعاته کېږي. په عامو ورځو کې چې موږ د ماپښین لمونځ کوو 10 رکعاته دی، 4 رکعاته سنت کوو، بیا 4 رکعاته فرض کوو، بیا 2 رکعاته سنت کوو. دا په عامو ورځو کې موږ داسې کوو. اما د جمعې په ورځ باندې د ماپښین په وخت کې څنګه کوو؟ د جمعې په ورځ باندې موږ د جمعې د لمانځه تر مخه 4 رکعاته سنت کوو چې هغه ته ویل کېږي سنت مؤکد، ټینګ سنت دي، یعنې پرېښودل یې پکار نه ده بې له شرعي ضرورته، بې له ضرورته د دې پرېښودل پکار نه دي. موږ چې کله د جمعې په ورځ مسجد ته ولاړ سو 4 رکعاته سنت کوو چې هغه ټینګ سنت یې پرېښودل یې پکار نه دي. د 4 رکعاتو سنتو وروسته بیا امام 2 خطبې وایي. امام 2 خطبې وایي چې دا هره خطبه علما وایي د 1 رکعت حیثیت لري. 2 خطبې امام وایي دا هره خطبه د 1 رکعت حیثیت لري. 2 خطبې لکه 2 رکعاته داسې کېږي. د خطبو وروسته بیا امام موږ ته په جماعت سره 2 رکعاته راکوي چې هغه بیا فرض دي. په عامو ورځو کې د ماپښین فرض 4 دي، خو د جمعې په ورځ باندې فرض 2 رکعاته کېږي، ځکه 2 خطبې چې در پرځو در مخه امام وایي د هره خطبه د 1 رکعت حیثیت لري. نو مسلمان ته پکار ده چې خطبو ته هم ځان ورورسي او واوري. نو بیا چې کله 2 رکعته فرض په جماعت موږ ته امام راکړله د 2 رکعاتو فرض وروسته بیا 4 رکعاته سنت کېږي. هغه هم سنت څنګه سنت دي؟ مؤکد سنت دي، یعنی ټینګ سنت دي، پرېښودل یې پکار نه دي. بې له ضروري کار او بې له یو عذر څخه پرېښودل یې ګناه لري، باید پاته نه سي. د هغه 4 رکعاتو وروسته بیا 2 رکعاته کول چې دي هغه سنت دي، البته غیر مؤکد دي، غیر مؤکد سنت دي. 2 رکعاته غیر مؤکد یعنی ټینګ سنت نه دي، سنت دي. کول یې پکار دي که چیرې وخت د چا څخه پاته سي ګناه نه لري، اما کول یې ثواب لري، باید وي کې. ځکه عام مسلمانان داسې دي چې د جمعې په ورځ باندې 12 رکعاته کوي، 4 رکعات سنت مؤکد، بیا د هغه وروسته 2 رکعاته فرض په جماعت سره، بیا د فرض وروسته 4 رکعاته بیا سنت مؤکد، او د هغه 4 رکعاته وروسته 2 رکعاته سنت بیا کوي. نو دا و د جمعې د لمانځه
او د هغه د رکعاتو اړوند څه خبره الله جل وعلا شانه دې وکړي چې دغه ویډیو او دغه معلومات زما د ټولو مسلمانانو ورونو لپاره کافي او شافي سي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.